اختر د هغه چا اختري چې موټۍ په لاس د خواښې ګرځي دا دې ټول د ډالۍ بغیر د دې یو کس نه هم دې واده د ګودرو قصې چې به د سکول په ډیکسونو کولې هغه زلمي چې کوم دی هغه د غره سر ته راختې دي او د اختر دا تیر شوي اختر چې کوم دی هغه تیر شوی بیا ښکلی کوي وای دا ته چې زه اخر به لاړ شي او ما ته ګړۍ په ګړۍ مه وایه چې زما زار مونږ ډېر خوندونه واخیستو اوس په اسماعیل اسماعیل صاحب تاسو پکې سوال غواړئ د وسیم ډېر شکرګزار یو چې دا ټول ملګري راوړ او د پروګرام یې اخیسته په ډېر وخت بعد میلاو شو داسې راته معلومیږي چې مونږ هغه واړه ماشومان یو دا هغه وخت واه یار ډېر صحیح خبره ده یار بالکل دا خبر چې کوم دا د ډېرو شعرونو خوږه خبرې وکړه ټیکسونه راته یاد فضل علیم صاحب اسماعیل چې څوک کنه خبره یاره مننه ادا کوو د ټولو ملګرو چې دا غونډه جوړه کړه او ډېر خوندور موقع ده ډېر ښکلی ځای دی موسم هم ډېر خوندور دی افنان والا د 12 پورې موږ په یو ډیکس او په یو درې سبقونه ویلي دا پکې هېره شوه درې پکې راياده کړه ډګري کالج کې موږ به دغه ناسو که نه په درو بالکل ډېر ښکلي وختونه او الله دې زموږ د ورورولي تر قیامت انشاءالله تعالی ساتي دا دعا به د لوی الله نه غواړو دا اختر چې د لاکډاون په غمونو کې پیکه پیکه تیر شو شکر ادا کوم د الله پاک چې د وړوکوالي د ملګري راغونډ شول او ډیر زیات خنداګانې او خوشحالیانې وتېرې کړې او د اختر د څلورمه ورځ لکه د اختر اولنۍ ورځ کړو د اختر په دویمه ورځ مې یوه ټپه کړې وه چې ډېرو ملګرو خوښه شوې وه د لاک په دې اخره کې یو بله ټپه ورته کومه امید ساتم چې دا به هم خوښه شي وي د اختر ټولې ورځې لاړې څادر مې راکړه مزدورۍ له درنه ځمه الله دې کړي چې زموږ د ورورولي او نور را روان اخترونه زموږ خواږه شي او ښکلي شي